अल्हम्दुलिल्लाह वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह अम्मा बअदु फरदीना बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामि दीनह व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलन व नबिय्यन व बिल कुरआनिल अज़ीम वल हदीस क़ुदवतन व इमामा व बि अबी हनीफत रहमतुल्लाहि तआला अलैहि मज़हबन व मसलकन व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुम्मा औरसनल किताबल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना फ़मिनहुम ज़ालिमुन लिनफ़्सिही व मिनहुम मुक़्तसिद व मिनहुम साबिक़ुन बिल ख़ैराति बिइज़्निल्लाह ज़ालिका हुवल फ़ज़्लुल कबीर जन्नातु अदनिन यदखुलूनहा युहल्लौन फ़ीहा मिन असाबिर मिन ज़हबिन व लुअलुअन व लिबासुहुम फ़ीहा हरीर वक़ालु अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हब अन्नल हज़न इन्न रब्बना लगफ़ूरुन शकूर अल्लज़ी अहल्लना दारल मुक़ामह ला यमस्सुना फ़ीहा नसबुन व ला यमस्सुना फ़ीहा लुग़ूब सलामुन अला खैरिल अनामि व सय्यिदी हबीबी इलाहिल आलमीन मुहम्मदी बशीरिन नज़ीरिन हाशमीय्यिन मुकर्रमी आतूफ़िन रऊफ़िन मन युसम्मा बि अहमदी बिरूना वुरसरज़ बुर्दी यमानी कि रोए तुस्तो सुफ़ी ज़िंदगानी शबी अंदूही मारा रोज़ गर्दान ज़िरोयत रोज़ माँ पे रोज़ गर्दान बतंदर पूशी अंबर बुई जामा बसर बरबंदी का पूरी इमामा अदीमे ताइफी नालैन पाकुन शराक ज़रिश्तैब जानहाय माकुन दुरूद शरीफ पढ़े बुजुर्गान किराम तादरी मजमदा
چې موږ په دې آیتونه د سورة فاطر د سورة یاسین نه مخکې په دې کې بیان کوو دا درې مجموعه په دې شروع او معنا یې ترجمه کې کوو چې ثم أورثنا الكتاب بیا د رسول الله نرستو ما قرآن عظیم غوندي کتاب په میراث سره ورکړ پښتو کې دا ترجمه ده موافقه د ګرامر سره ثم د پر تاریخي په زمان دی د رسول الله د وفات نه وروسته موږ په میراث سره ورکړو قرآن عظیم الکتاب کې الف لام د پاره د عهد معهود پکې قرآن عظیم مبارک دی دا کتاب می د رسول الله نه وروسته په میراث سره چاته ورکړو الذين اصطفينا من عبادنا هغه کسانو ته مې د قرآن عظیم ورکوي چې ما منتخب کړي دي په خپلو بندګانو کې په دې تمامو بندګانو کې ما د رسول الله د امت انتخاب کړی دی استفا ویډیږي غوره کولو ته او انتخاب ته دوی مې په ټول امتونو کې پورته کړي دي حدیث قدسی مبارک دی چې الله فرمایلی دي چې انک مختار الرسل و امتک مختار الامم پیغمبر علیہ السلام ته په ټولو پیغمبرانو کې غوره یې ستا امت په ټولو امتونو کې غوره دی انک مختار الرسل و امتک مختار الامم دا حدیث الهی او قدسی الهی او قدسی درې شپې دی یو شی دی دې ځای کې رسول الله روایت کوي د خدای نه دې کې څه علمي خبرې دي نو عام خلک باغي پیږي نه بس هغه پکې نه کوم چې داسې حدیث او حدیث قدسی او قرآن عظیم کې څه فرق دی نو د دې زمانې لکه طالبان په ومنو پوهېږي فرق نشي کولی ما ستاسو خدمت کې عرض کوو چې ته په ټولو پیغمبرانو کې ما ته ګران یې او ستا امت چې په صحیح لاره روان نو ما ته په ټولو امتونو کې ګران دي او ما ته په ټولو امتونو کې غوره دي ما ته په ټولو امتونو کې غوره دي نو دا الذين اصطفينا من عبادنا دلته قرآن شریف سره ثابت شوه چې دا بندگان ما منتخب کړي دي او ما ته غوره دي په ټولو امتونو کې دوی ته مې غوره کتاب ورکړو چې قرآن عظیم دی غوره پیغمبر مې ورکړو چې محمد رسول الله دی صلی الله علیه وسلم او په آسماني کتابونو کې مې غوره کتاب ورکړو چې قرآن عظیم دی الله وایي چې دې کې امت رسول الله یو شان نه دي د لاس ګوتې یو شان نه دي کې بیا کسان دي فمنهم ظالم لنفسه
بعضې په خپل ځان زیاتې کوي چې د ګناهونه په نیکو زیات دي. ښکلی تفسیر یې دغه دی. ومنهم مقتصد، دا درېیمه جمله ده چې په دې آیاتونو کې زه لګیا یم، ځان پرې پوهېږي. بلکې آیاتونه دا درې جملې زه به یم، تاسو یې دقسې په یادو یاد کړئ. بعضې ملګري دي اردو خوان دي او سم نه پوهېږي، ما مرګ ورته ووایي چې تاسو پښتو کې ورته بیا ترجمه وکړئ. نه سلک ډېر خو پوهېږي، خیر. ومنهم مقتصد، او دویم په دې امت کې هغه سړی دی چې د هغه نیکۍ او بدۍ برابر دي. ومنهم سابق بالخیرات، او بعضې هغه څوک دي چې عالم دی، عامل دی او مرشد دی، علم هم کړی دی، قرآن عظیم باندې عمل هم کوي، قرآن شریف یې په یادو یاد کړی دی، او بل ته ارشاد هم کوي، بل ته تعلیم هم ورکوي. دی سابق بالخیرات دی، ډېر پورته دی، علم هم شته او عمل هم شته او ارشاد هم شته، دواړه شته، درې واړه شته. الله وی باذن الله، د خدای په توفیق، د الله توفیق چې شامل حال نه وي نو څوک یې سم نشي ګوري، نه علم کولی شي نه بیا عمل کولی شي، نه بل ته رسولی شي. په دې درې واړو کې به د خدای توفیق، باذن الله ای بتوفیق الله، دا به د خدای توفیق غواړي. بس دوه خبرې دي، درېیمه پکې نشته. د ګناه نه چې بچ کېږي بعصمت الله، د خدای په حفاظت په بچ کېږي، په خپل طاقت نشي بچ کېدی. او نیکي چې کې بتوفیق الله، دې کې به د خدای توفیق وي، که توفیق نه وي نو بس خبره خلاصه شوه. نو بس چا سره چې د خدای عصمتي او د ګناه نه ساتي، توفیق یې د خیراتونو، د طاعتونو او د نفلونو وغیره توفیق ورکوي، نو بس دی اوچت دی چې الله ورسره خپل عصمت ملګری کو، توفیق یې ملګری کو، نو دی پورته لاړ، دی ډېر پورته لاړ. دی کامیاب شو، پورته لاړ. ومنهم سابق بالخيرات باذن الله. الله وی رست ورازی لا آیات مکمل آیاتونه برابر نه دي. جنات عدن یطولان، دا درې واړه پرکې به جنت ته ځي، که ظالم دی، که مقتصد دی، او که سابق بالخیرات دی، درې واړه به جنت ته ځي. خو څوک په مخکې لاړ شي، څوک به پسته سزا نه لاړ شي، څوک به ډېر اخر کې لاړ شي. درې واړه خو یو شان جنت ته نشي تللی، فرق به وکړي. د فاروق اعظم یو انزوا نوم د دې زاهده و، بیبي زاهده، دا د دې نوم. دننه راځئ صاحب، ښه بر مه کښېنئ، بیا خلکو ته ځای تنګېږي. او ټوپۍ په سر کې، ښه بیا د بې نه ځان ساتئ.
قرآن او حدیث بیانېږي هسې نه چې ځان له چې ته کار ونه ګورې. ما ستاسو خدمت کې عرض کوو چې بی زاهده د انځوه خو ته لږ دې خبرې ته سوچ سمجھ وکړه نو دا ته بیا پته ولګي چې دا څنګه انځه زنانه ده، دا څنګه وینځه ده. دا یو وارې رسول الله مبارک ته زاهده بیبي راله. رسول الله ورته وی زاهده یې وي او وی ډېره ولې نه راځې؟ زه خو ستا ملاقات ته په شوق یم. رسول الله ورته وی داسې هم څوک شته انځه ده. رسول الله ورته وی زه ستا ملاقات ته په شوق کې یم، ته ولې ډېره نه راځې؟ ډېره ډېره راځه. وی نه رسول الله، وی زه د عمر صاحب وینځه یم. نو د هغوی کارونه کوم او د هغوی کور کې خشاک نی، نو زه مدینه طیبه کې ګیر چاپېره ګرځم نو خشاک وله راوړم. وی نن ورځ کې دننه راځئ، ښه دننه راځئ، دلته ځای ډېر دی صاحب، ښه چې صحیح په خبره باندې پیښې بعضې انسان هسې ده ځان سره بد کوي. نو الله پاک وایي چې زما کتاب بیانېږي نږدې شه ورته، خو څوک په سنتو عمل کوي نه، ته وایه هغه په خپل خواهش عمل کوي، د رسول الله په سنتو عمل نه کوي، هغه خپل خواهش نه مجبوره دی. بس بیا قبر کې پته ولګي. یو سړي ماته وویل چې یاره موږ دا بېشمار درود په رسول الله مبارک باندې وایو، سلام او درود وایو، صلات او سلام دې ته وایي، صلات بنا درود سلام سلام. موږ بېشماره خلک بېشماره درود پر رسول الله وایي او ټول مخلوق یې پې وایي. نو دا رسول الله مبارک د کم جواب ورکوي. حدیث کې خو راغلي دي چې رسول الله د سلام او د صلات جواب ورکوي. نو دا د کم به ورکوي. یو سړی ډېر درود وایي، ما ورته ویل وروره وکړه نبی علیه السلام ته چې درود وی نو حدیث کې راغلي دي او سلام وی نو رسول الله د سلام جواب کوي. فرشتې ورته ستا را سلام رسوي، صلات او سلام ستا ورته رسوي او نبی علیه السلام جواب کوي او بېشماره درود جواب. دا چې دی د عقل نه بالا خبره ده، دا د عقل نه بالا ده. عقل کې دا نشي راتلی، عقل مه جنګوه، دې کې د عقل خبرې مه کوه، د قبر په باره کې د عقل خبرې مه کوه، د آخرت په باره کې د عقل خبره مه کوه. یو سړی نیک چې وفات شي نو هغه ته به قبر پراخه شي، هر طرف ته ویا ګزه. نو دا یو قبر پراخه شو بل شو نو دا خو به ټوله دنیا قبرونه گیر کې نه جي. عقاید چا نه دي ویلې، فلسفه خبره خرابه شوه د فلسفې. زه تا ته وایم چې یاره تا ته خبره کومه چې دا سپوږمۍ ته تو ګورې، وروره دې سپوږمۍ ته تو ګورې نو فلسفې په کتابونو کې راغلي دي چې دا سپوږمۍ چې ده چې دلته نږدې ده، دې اسمان کې ده یا د هغې نه لاندې ده. دې کې دوه خبرې دي چې اسمان پورې نږدې ده که لاندې ده. دې کې خبرې دوه دي.
دا سپوږمۍ چې دا انور پرېږده، انور په څلورم اسمان کې دی بنا په قول د فلاسفو. دا سپوږمۍ د دې ځمکې په 8 شلي حصې زیاته ده. دا ځمکې په 8 شلي حصې ده، 160. نو زه تا ته وایم چې دا دومره سپوږمۍ ستا په دې یوه سترګه کې څنګه راله؟ دا ولې راله؟ دا جومات ته ګورې ورته، دا جومات ستا په دې سترګه کې څنګه راغی؟ نو ګوره دې نه چپ پاتې شه، بس په دې خدای پیږي. سعید ابن جبیر مبارک وی منګه د ثابت بنانی قبر ته رالو. سعید ابن جبیر من روات البخاری او ثابت بنانی تابعی په سوونو صحابه چې لیدلي دي من روات البخاری و روات مسلم، نور خو لا پرېږده. وایي موږ د هغه قبر پروت یو، نو موږ رالو چې جوړې کړو، نیک سړی دی، تابعي دی. خدای ته خوشحاله کړه د دې خواخه دې وخت کې نه پلمه کو دا نه کیږي. لږ ثواب ګټي او د ډېر نه ځان محرومه نه د خدای خبره ووره. دې دغه ستا د سلو کالو نه په شریکه به مو نه رسي. ای ناپویه دلته هم خلک دا مدرسه ده څوک نه پوهېږي. نو چې کوم ځای کې به پوهېږي، زه په دې اریان یم چې خلک به پوهېږي کوم ځای چې مدرسه کې نه پوهېږي چې قرآن او حدیث پکې د شپې او د ورځې ویلې کېږي. دومره ناپوهي. یوه مسله د دین یادول د 1000 رکعاتو نفلونو قبول شوي نه ثواب زیات دی. د دین مسله یادول دقسې راځي دننه ښه. نو هغه ثابت بنانی قبر پروت و، نو تبه منګه چې راځي خوا کړي، تبه مولا برابرولي. ثابت بنانی په مانځه ولاړو مړ، او دا خبره د سعید ابن جبیر دا په مانځه ولاړو، قبر یې پراخ، قرآن شریف په مانځه کې وی منګه اورېدو، قرآن شریف په مانځه کې منګه اورېدو. وی بیا داسې کار وشو چې منګه قبر ولې جوړ کړ. هغه هم پرېښوده چې یاره دی په آخرت کې دی، عالم برزخ کې دی، د سره خبرې ټیک نه دي، خبرې ورسره ناروا دي. یو عالم وی یو سړی ډېر نیک انسان وفات و، نو زه هغه نه قبر پروت و، نو چې قبر منګه اوس پر دی چې جوړوي ولا نو هغه سره یې د سرو زرو قرآن شریف لیکلی شوي و، په هغې کې تلاوت کوو، د سرو زرو په قرآن شریف کې تلاوت کوو. دا مې د بل ځای نه خبره وکړه. داسې بندګان قبر ته به لاړ شي او ډېر به لاړ شي، نو چې دلته د رسول الله په خبره باندې برابر نه وي، بس کار به خراب شي. خیر دنیا به تېره شي، بنګله به مي، موټر به مي، هر څه به وي، خو بیا به هلته کې خبره جدا شي. یو سړی ما دا قرآن شریف زوته و، نو زه به داسې په مقبرو کې راتلم، په لار به نه راتلم چې څوک مخې له رانه شي. یو سړی راغلی و، داسې راتېرېده، نو ما ورته ته داسې ځه اخوا ځه اخوا ځه، مې ځه چې دې خوا رانه شي. محتمیم صاحب زما د سبق ملګری دی چې کوم مشر و زما مدرسه کې استاد وم، هغه ته یې وی چې یاره بس هغه خو ما ته وی چې رانه شي، ما ته وی چې رانه شي، وی پام کو هغه له ما ورته قرآن شریف پخی لا پوخ نه دی، اوس یې یاد کړی دی.
وی چې هغه نه خفه نه شي وی بس ټیک ته وی نه زه به بیا درځم چې معافي ترې وغواړم وی نه معافي ترې مه غواړه هغه دلته درس کوي او بیا په دې لار ځي دا یو نیم میل کې دی بیا دا تلاوت کوي نو یو سړي قبر باندې لیکل چې پلان کې خان مې نه دا خان ټکي ته تل که خاني دلته ختمه شوه دلته خان او ګدا یو دی یو ساعت داسې وی مې بس خان ټکي چې اوس رونه لیکي ښه نه دی مې نور خبره درته نه کوم خو ښه نه دی هغوی ته ودرېدم مې دلته بس دا خاني ختمه شوه بس دلته کې ګدا او شاها یو دی بس نو خیر سعید ابن جبیر وی چې منګه قبر جوړ کو بیا چې منګه هلته ودرېدو د تلاوت د قرآن عظیم آواز راته داسې خلک هم شته خبر رانه اوږدېږي زاهده بیبي خبره مې وکړه بیبي زاهده رسول الله ورته وایي چې ته ما ډېر ملاقات ولې نه کوې زه ستا ملاقات ته په شوق یم داسې زنانه شته چې رسول الله ملاقات ته په شوق کې دی په دې ځای مې خبره پرېښودې وه څه خبره خو پاتې نه شوه او ګورې که نه بیا ماته یادوې ښه بس هغه چې راغله وی رسول الله زه یو خبرې له راغلی یم وی ما خشاک کو ډېره لرې تللی وم او د لرګو ګېډۍ مې خشاک کول روا کار دی واخه رودل روا کار دی یو سړي اور بل کړی دی او ته د هغې نه شونټی یا څه شی بلې دا په شریعت کې د دې منع ناروا ده دې درېو خبرو کې ټول مسلمانان یو شان دي بس هغه داسې کار وشو چې وی ما ګېډې وتړو نو بیا مې په یو ګټه کېښود یو کاڼي چې بیا چې راپورته کړو مې چې ما ته اساني وی په دې کې د اسمان نه په اس باندې سور یو سړی راکوش په اس باندې سور راکوش وی ما ته وی چې زاهده یې مې چې او وی سلام علیکم اسمان نه څوک راکوشو ما ته وی چې سلام علیکم چې زاهده یې مې چې او زنانو کې هم داسې خلک تېر شوي دي اوس هم شته زنانو کې ډېرې نیکانې شته ټوله شپه مونځونه کوي ذکر و فکر کوي یا ما یو مرید راغلی و نو ما ته وی زه وی لا اله الا الله په سلم باندې محمد رسول الله در ورځې اویا زره په شواروس کې برابروم به پیکا ما ورته څه کړي دي ته د څه شی په تمه یې چا پیر صاحب وظیفه درکړې ده چې هغه دې سر ته رسولې ده خیر وی بس راکوش وی ما ته وی چې زه رضوان د جنت یم رضوان تا ته خبره کومه رسول الله مبارک ته به ورشي زما سلام به وکړي رسول الله ته زما سلام وکړه او پس ته سلام نه ورته ووایه چې الله پاک زه رالیږلی یم چې ستا امت چې ډېر پورته خلک دي هغوی به جنت ته بې حسابه بې کتاب العرش او دویم سره به دویمه مرتبه چې ده ما یې د لاسو ګوتو کې فرق دی دویم سره به آسان حساب وشي هغوی به هم کامیاب شي او دریم جماعت په ستا په شفاعت باندې الله معاف کړي هلته آیات کې هم درې وو دلته هم درې شو ځان لږ فکر کوه هغه آیات بیان کوو که نه بل څه خو نه کوو
دلته هم درې شو. وی بس وی وی بیا زه رالم. هغه بس لاړ، بیا اسمان ته وختم. اس په اسمان کې روان. وی بیا زه ګیډي له ورنو هغه مې راپورته کوو، نو هغه ما راپورته کولی نه شو، لږ دروند. وی ما ته وی چې زاهدي، هغه فرشتې هم راته وی چې زاهدي ګیډې نشي پورته کولی. وی ما ورته وی چې صاحب دروند غوندې دی. وی چې دا بس ته ځه، دا کاڼي بس دا عمر صاحب کور ته دا ګیډې ضروري، دا کاڼي به ضروري. ته پروا مه کوه، دا کاڼي به ضروري. د مر ورته بیا اردو کې ترجمه وکړه. ها اردو کې ورته هلکه وکړې مامو، بیا اردو کې ورته خبره وکړه. وی بس صحیح ده. هغه بس روانه شوه. رضوان راغی، یو مالک دی، هغه داروغه د جهنم دی، او رضوان چې دی مشر د جنت دی. دروازه به دی لړکوي، بل څوک نشي لړکولی. د اول دروازه به رسول الله ته لړکوي، بل څوک هلې به ورځي چې لاول رسول الله لاړ شي. ما په زړه څه چلو نه شي، بس نور به پرېږده. وی بس ټیک ده. رسول الله مبارک وی کاڼي ته وی چې دا یو ساعت د عمر صاحب کور ته ورسوه، دا دغه وینځه دلته ورسوه. وی ته ځه، وی بس ته پرېږده، ته ځه. کاڼي را روان شو. کاڼي به دې هم تابعدار شي که ته د خپل خدای ته. من کان لله کان الله له. څوک چې د خدای شو کنه سم، نو بس خدای ستا دی. بیا که ته سم د خدای شوې، خواهشات ته پرېښودل، خواهشات پرېښودل ډېر ګران کار دی. نو بیا به که خیر تا سره الله مینه وکړي. کاڼي را روان شو، هغې ګیډې راوړو. دې رسول الله ته خبره وکړه. وی رسول الله وی وی ډېر خوند یې وکړ چې ما ته الله د خپل امت په دنیا کې خبر راکړه، زه دې پته مه وم. زه خبر د امت، هغه خو د امت ډېر غمخوار دی که امت په کومه لار روان دی، امت په کومه لار روان دی. تاسو خدمت کې عرض کوم چې دا اوټ چې دی که نه، اوټ پېژنئ چې څه شی دی. اوټ په دین کې دا اوټ چې دی شهادت دی. دا اوټ چې ته چاله ورکې، نو ته وایې چې دا نیک انسان دی. او که نیک نی او تا ورکړي، نو بیا به درنه الله تپوس وکړي. خیر دی، الله وایي بیا زه شو بس. نه، هرې پاټۍ سره چې موږ د پاټو والا خلک نه یو، هر یو یې سره چې ته به خپل ذهن کې سوچ وکړې، د پاټۍ خیال به نه ساتې چې کوم انسان ستا په ذهن کې نیک را دي چې د هرې پاټۍ وي وټغله ورکړه. هر څوک شي، هر څوک چې وي چې ستا په ذهن کې برابري بس ورکړه، نور هغه پیشه او خدای پیشه. او که داسې دی ونه کړو، جناب رسول الله فرمایلی دي، ته څه بیا د حدیث کې نشته څه، تا علم نه دی کړی، نو دا خو بیا خبره ده. رسول الله فرمایي چې څوک چا کم سړی زما په امت کې مشر کو، او دی پوهېږي چې دا سړی دا یو چې دی د ده نه دا ښه دی، او دی یې دلی شهادت ورکو لکه اوټ شهادت دی، فقد خان الله ورسوله وجماعت المسلمین. دې سړي د خدای سره خیانت وکړو، د رسول الله سره خیانت وکړو، او د مسلمانانو ټولو سره خیانت وکړو. ما ستاسو خدمت کې عرض کوو چې دقسې خپل سوچ او فکر وکړه.
او دی پاکستان کې دا وټونه دی واړه دي خو خلک ډېر زیات د یو بل غیبتونه کوي او دروغ وبس وي ایو بس ویلي دی دا قسم خورما دی سودخور دی یا الله لکه دا اوس پرېږده سودخوري به سره خدای ګوري یو بل پسې دروغ ویل هلکه د مسلمان غیبت روا دي چې ته کوي د دې غیبت پتا نه الله تپوس وکړي دقه د اوټ حیثیت دی نورې خبرې پرېږده چې کوم یو سړی ستا په ذهن کې ټیک وي هر څوک چې د هرې پاټۍ وي هغه ورکړه خپل غل خلاص کړه خدای او رسول او مسلمانانو سره خیانت مه کوه رسول الله به شکر دی چې ما الله خبر راکړه په دنیا کې زه بس کامیابي راغله دنیا کې ما ته ګوره خبر راکړه چې امت درې قسمه دی بس خبره به خلاص شي وی داسې کار دی چې صحابو ته وی راځي چې لاړ شو د عمر صاحب په کور کې اکاڼي وګورو چې ګېډې یې روړې دي چې دا څنګه کاڼي وي رسول الله مبارک هلته کې راغی اکاڼي ولید چې ګېډې یې روړې اکاڼي حق ځای کې پروت و خیر دا خبر الله خلاص نه شو آیات مبارک دا درې مجموع پکې وچلېدل الله دې توفیق موږ تاسو ته راکړي واخر دعوانا